الو ترى دا منم بیا وساتل او تاسو دوستانه دې چلې کنه چې نس کنه د خیر سره دا ګاونډیا سټلې دي ګریبلې دي او کنده ته ورډولې دي نو دوستانه چلې چې وانسان نس کنه وته وانه چې ګاونډیا د خیر سره کوړه برابر ک او په ډېر غټ مارجن سره چې نه میډ ګټلې تاسو خبرې نو د افغانستان طرف نه ورته چې خبره 300 سره پاسه ټارګټ ورکړل شوی ورو او په سلمن دته نه د میډ ګټلې دي او ایبانان سم برابر کړی دي 300 ورنه نس کنه کړی دي نو ډېر مزیدار لوبه کړې ده بدبختانه دا لوبه په ټي وي نه ولاو نه دغه ولا په ګول شي پر اړو باندې هم نو نو په دغه باندې ټي وي باندې دا لوبه نو خو بیا هم هغه سکور کارت باندې ولا نو مزه نه وزم تن لاره مده شو مې زبرته کمنټري کوم باندې ونه کو نو مش خیر بس لاره افغانستانو غټو تاسو ته ډېر زیات مبارکي او ما ته ولې به ډېر زیات مبارکي او تر دا مونته به تر سفر وکړو نو تر دا مونته په دا ویا ما وتاست ول نه ویلی و چې نن سبا موږ په ګرمه کې په ګرمه کې نن سبا موږ باندې نه راځي چې په باندې نن سبا راځي موږ به خلک کړی موږ خلک بیا ساتو نو خبره ده چې دا کنه به خبر مې دا هم کړی ولا چې راشد خان ورته بیرتونه ډالې کړی دي نو خیال کوي ما وتاست ویل چې کچې راشد خان بیرتونه ورته ډالې کی به موږ خلکو نه پول می وباسو پول می تاسو تاسو خو دا سکور بورډ کاری کنه نو خبره ده چې دا کنه چې په بیټینګ کې ماشاءالله د ټول ډیر زیات مونږ چې کړی دي هغه دا کړی فیصل چینو زاده کړی دي چې پیسو له دیانس بالو باندې یو سل درویش تاسو او په بمل دغه چې دی بیا لکه محبوب خان کړی دي چې د نسکلونو کپتان دی نو په سلوړتیا بالو باندې 500 منډه کړی دي ماشاءالله خزلې تلې د کپتان صاحب د کنه نو ډیر احتیاطي لوبه پکړي ځکه چې ټي وي خو نو د پردیش اته گیم نو پردیش اته بل رانی ولي و یو بل سم ولي ول نو ته معلومات نو چې څوک دغه کنه په خاطر چې دی خلو به کړی ده او په پالن کې چې ماشاءالله بیا چې دغه نصر الله معروف خیل چې دی ماشاءالله سلو ریکټ یې دي او انا محمد رضان فار په ګاونډیانو برابر بیا کې چې دوه وکټ رسیدي ماشاءالله مبارک دی بیا هم تاسو ټول ته خوندوره لوبه کړې ده کو نه تاوره لوبه کړې ده نو مبارک دی تر خیر اوسې تاسو او تر دا مو تاسو ته ما ویډیو ولکنه چې راشد خان ودی چې په اتفاق وځي په اتفاق او کله چې افغانان په اتفاق وسی کنه موږ خلکو نه چمړو باسو چمړه تاسو نو مدیدار نو راشد خان په اعتبار چې دا ځوانان تکړه دي او ان شاء الله تعالی د افغانستان به مشه سولوري چې دکسترګي به او د چا د پسته به نو خوندوره مدیدار او ولغلې به ولا نو دا هم بخنه غواړم یاره ډېر زیات خبره مته د لوبو په ټي وي نه و نو ما به ښایسته مدیداره کونه ته ورکه کمنټري کړې ولا خو زه خیر دی په جون کې دا کیسې راځي دا روانه خیر زیمبابوې سره میچونه دي او کم میچونه دمنه یعنې 3 دوه تیستی مکمل د دسمبر یو سره تر اخره پورې میچونه دي نو بیا نه بعد د ربل پندیش کا شروع کی پای ختمیږي او کنه نو خیر سره باندې به کمنټري وکم او خیر دی خپکی یو بنا سره بیا دې هم د تر ډیر زیات مبارکي تاسو او دنه بعد چې روان میچونه دي ته خیر سره د مسکلانو کنه هغه مې چې به د یوې سره دی یوې سره بل میچ دی نو د خیر سره دی یې کومه چې خبره چمړو بسله او وم ساتل نو خبره ده چې د خیر سره یوې سره میچ دی ما خرې دوه دی بعد دی نو بیا کې نه خیر سره ګټو او الا پای دی بس نو کلن تنور طاقت ورکی ماشاءالله ډیر فټنس چې ښکار دی مضبوطه لکه ډیر فټنس دی ماشاءالله ګوره کړي خاصه فټنس نه جوړ کړی دی ځوانان دي شازلمیان دي راتلی افغانان دي او واړي چې داخلو خوري نو پوه د خیر سره دوستانو ولدوانه وته کوي به زه هم ورته مته دعا ورته وکي او د خیر سره چې دا مشونه وکټي او خو کې خاصه لوبغاړي په کې معلوم شي د خیر سره چې اتینوس کلن خو ټیم تی نه جوړ شل رحمان الله ګوربست تی نه راغی ابراهیم زادران تی نه راغی مجيب زادران تی نه راغی ام د ستینه شنو تی نه راغی نه بدل حق پارو کې تی نه راغلی کنه او د سمشنو د زیات لوبغاړي دا غن کلن ټیم نه راغی چې د قصیا وسی یو نسکلنو لوبډلې چې تنه ځوانان تنه راشي ځکه نسکلن د شیو ټیمي کنه چې دا د قسمت پورې دا چې بس لوبغاړي راوړل د افغانستان ځوانان شادلمیان او تکړه شازلمیان نو یې کې به چې ده کنه تکړه ځوانان نوځي او د خیر سره بس په الله مسپارم ښې شېبې ولرئ چې څه غلطي شوي نو بښنه کوئ ځان وبښئ ما مه بښئ زه غلطیانې نه کوم نو پوهېږئ دوستانو خوشحاله اوسئ مننه کومه تاسو ټول نه ډېره زیاته او د خیر سره بس همدغسې اوسېږئ تازه اوسېږئ غلغلي اوسېږئ او مزیدار اوسېږئ مننه کوم تاسو ټول نه په الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ټاپو او بله دا دوستانو مننه Thank you very much very much چې په ټیک ټاک کې ماشاءالله ډېر ښه سپورټ راکړو ما خو بل اکاونټ پرېښو که نه هغې کې تقریبا یو لک اتیا فالوورو نو هغه بیا یو وخت زه باندې مصروفیت پیدا شو د مصروفه شوم نو هغه مې بیا پرېښودو که نه نو ژوند دی پس مصروفیت پکې راځي نو او د هغه بل اکاونټ بیا ماشاءالله دغه 1800 به کېږي ماشاءالله
وګوره کنه څومره مینه والا غلطي 2.0 فالوور په یعنی تقریبا 100 ورځو کې او ماشاءالله 1 میلیون لایکس وکړه لایکس خو هغه تاسو مینه ده کنه نو زیاتره دوستانو چې لیف هم راځه نو لیف برادو د خیر سره او د لیف لپاره چې ټیک ټاک کې زه لیفونه نه راځم نو ځکه بس حالات ګډوډ دي او بار ته برابر دي نو اصلا نه دي پوهېږي لیف د ټیک ټاک لیفونه خوند نه کوي که نه نو چې اوسه به بچاره امریکا ټینګه ایستی نو په شرمونو به یې شرمولي وو نو موږ نه دا شرم کارونه نه کېږي بس دا شرمناکه کارونه ما چا خبره نور خلکو ته پرېښې دي تاته او بله خبره ده چې د لیف خبره تاسو وکړه د خیر سره فیسبوک پیج لرم اسنخیل پی اف پات دی که نه نو هغې ته به راډیو ته خیر ځای کې به تاسو د میشونه لیف کوم هغې کې به تاسو ته د کمنټري کوم نو شاید په یوټیوب کې ما ډېر خلک ونه پېژني چې زه په ټیک ټاک کې کمنټري هم کوم نو تاسو ته اجازت ته چې لاړ شئ فیسبوک ته او هغه دې فالو کوئ او ته به د خیر سره ګپ شپ لګو مزیدارې کمنټرانې به کوو د چا د قصد به کوو او د خیر سره خاندو خوشحالو کړو به او په جامې کې به نه ځایېږو به ټاکه او بیا دې هم بله مبارکي شي په مبارکیانو کې مې ژوند دی ویډیو ډېر زیات اوږده شوه خیره بښنه کوئ خو ټولې خبرې په یو ویډیو کې درته راغونډې کړي که نه نو مننه کوم تاسو ټوله زیاته نه ما ته دې مبارکي تاسو ته مبارکي چې دومره فالوور راغله او میټونه مبارکیان هم دي نو په دې خاطر په مبارکیانو کې مو ژوند دی نو خیره دا پکې راځي و یک سرې مانګی منګوټی نو دا د ژوند کیسې دي دا به پکې خیر سره یو بل سره شمارو یو بل ته به مبارکیانې ورکوو او یو بل سره به غم او زغم او خوشحالي لمانځو چې دا ونه لمانځو که نه بیا ګناهګاري کوو نو پوه شئ دوستانو نو بیا هم مننه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ په الله مو سپارم افغانستان دې ژوندی وي د افغانستان انسانان دې ژوندي د افغانستان ځناور دې ژوندي د افغانستان خره دې ژوندي د افغانستان طوطیانې غواګانې میښې وزې خرې چا خبره چینچڼې او هر څه دې مو ژوندي او زنده‌باد دې وي نو مننه کومه دوستانو او د افغانستان هغه زاړهګان دې زنده‌باد ټولې زنده‌باد مننه کومه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پاپو او بله دا خبره دوستانو بخیر دوز مې نه مو مخه خیر غوښتلو خو بیا هم بښنه کوئ دوستانو ما ویل چې دا خبرې چې ټولې سره برابرې شي نو سمې به خوندورې شي نو په دې خاطر بیا مې ته بله خبره کوله چې که غواړې مطلب هغه لیف شي د فیسبوک لیف هم حساب دی چې کله چې مطلب ته غواړې چې لیف راشي که نه او کمنټري وکړي او لیف پکې شیر کړي د میچ نه نو هغې دپاره چې دی که نه باید د پیج فالوور لږ زیات وي دا پیج لږ سترونګ وي لکه قوي څوک چې پرې راپورټ وهي که نه بیا هغه راپورټ هم پیسانه پرې کار نه کوي چې فالوور لږ کم وي نو په دې خاطر هغې کې بیا مې چې واچم د هغې کې هغه پیج هم بندوي پیج دی پیج نو په دې خاطر چې دی که نه هغه د فیسبوک صفحه چې ده هغه لایک کړي او نو زر فالو کړي چې یو کم از کم یو 100,000 فالوور پکې زر راشي چې د خیر سره بیا ته چې لیف پې رام شي او څوک یې راپورټ هم کړي نو بیا هغه راپورټ پې صحیح کار نه کوي نو مننه دوستانو بس وبښئ ډېر دا خبرې ډېر بیخي ډېرې اوږدې شولې او زما هم دغه زړه راشین کو سپین کو تورې کو او بس خفه یې کو او خفه کېږي مه دا پکې راځي ما تقسیمه چې ژوند دی او په ژوند کې خوشحالي ده هر څه پکې راځي دې ته به ځان ټینګې مننه کومه دوستانو په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه کومه او thank you very much ټاپو